السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن ټاپک او موضوع دا څنګه کولای شي یو برخ چې د دوا منبوع څخه اپ او ان کیانې په دوه منبوع یا دوه سورسونو باندې دا ولګوي او بند کړي نو تاسو وینئ دغه یو بل دغه دوه ټوې سوچونو په واسطه باندې تاسو کولای شئ چې یو بل په هغه اپ او ان کړئ لکه تاسو څنګه وینئ مونږ یو ټوې سوچ دلته لګولی او دلته دا بلې منبع ته تللی او دا چې دی بلې منبع ته تللی مطلب دا سورس نمبر 1 دی او دا سورس نمبر 2 دی لکه دا دویمه منبع ده او دا اوله منبع ده نو تاسو کولی شئ د اوله منبع چې ده د هغې نه فاز او نیوټرل د بیز 1 او بیز 2 ته راولئ د ټوې بټن او د مین د کامن بټن نه د دې نه نیوټرل ورکوئ او دلته تاسو وینئ چې دویمه منبع ده چې کوم پین تاسو لګوئ بیز 1 او بیز 2 ته نیوټرل او پاز کنیکشن کوي او پاز ویر چې دی هغه بل ته کنیکشن کوي نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې یو بل په د دوه منبعو څخه یا د دوه سورسونو څخه اپ او ان زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه ستاسې د توجه څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم